داسې عمل چې هر ورځ به تاسو ته د الله تعالی جل جلاله ملایکې دعا کوي. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کړی دی. دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل والما من یوم، نسته داسې ورځ یصبح فیه العباد چې سهار کوي په دغه ورځ باندې بندگان، یعنی هر ورځ داسې وي چې الا ملکانی ینزلانی، چې دوی ملایکې به راکښته کېږي. فیقول احدهما، یوه به بلې ملایک ته داسې وایي ویا الله جل جلاله، څوک چې ستا په لاره کې پیسې لګوي، صدقې کوي، خیراتونه کوي، یا رب العالمین عوضونه یې ورکړه او په مال کې پراخوالی راولې. او دویمه ملایکه بیا داسې وایي، داسې دعا کوي یا شرا کوي، یا الله جل جلاله، څوک چې صدقې نه کوي، خیراتونه نه کوي، په مال کې بخیلي کوي، په مال کې هلاکت راوله. نو اوس موږ لره پکار ده چې هره ورځ د دغه ملایکو د دعا دپاره د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر کم از کم 10 افغانۍ چې خیرات کو، الله تعالی جل جلاله به په خلکو کې راولي چې هغه سخیان دي او الله تعالی جل جلاله ملایکې دعاګانې ورته کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.